که ستاسو خوله پخیږي یا شونډې مو پخیږي یا د شونډو طرف ته دننه چې کوم ځای دی په هغه باندې دغه شان سپینې سپوڼکې راخیږي او تر دې پورې دا درد او سوی کوي چې انسان ترېنه خبرې هم نشي کولی او خوراک خو هسې ترېنه نشي خوړلی نو دا د څه د وجې کېږي او په کور کې د دې علاج څه دی او میډیکلي د دې علاج څه دی نو دا ټول معلومات به زه تاسو ته په دې ویډیو کې در کوم نو تاسو که ویډیو پوره ګورئ نو مکمل معلومات به تاسو ته ترېنه حاصل شي چې دې ته موږ په میډیکل کې کینکر سور وایو کله هم چې د انسان په وجود کې د طاقت کموالی راشي کم ته چې ویټامین B12 ویلی شي خاص کرکې نو دا د هغې د وجې په خوله باندې دا علامات راځي دویم دا که چېرې د انسان په معده کې ګرمایش زیات وي یا د دې سره سره د هغې تیزابیت زیات وي یعنې کم ته چې ایسیډیټي ویلی شي نو دا د هغې د وجې هم کېږي دریم دا که چېرې انسان ډېر زیات ټینشن کوي نو دا د هغې د وجې هم راځي ځکه چې اکثر د انسان په وجود کې کم چې هارمون دي هغه ګډوډ وي د ټینشن د وجې نه نو دا علامات یې هم په خوله باندې راتلی شي او څلورمه غټه وجه دا ده که چېرې یو انسان داسې خوراک کوي چې په هغه کې مرچاکي مسالې ډېر زیات وي نو دا د هغې د وجې هم راځي ځکه چې د معدې تیزابیت زیات شي یا ګرمایش زیات شي او د دې سره سره هغه د مرچ مسالو والا خوراکونه ډېر زیات کوي نو دا علامات یې بیا په خوله باندې راځي زما اخري وجه که چېرې انسان په غاښونو باندې خپله خوله خوږ کړي نو دا د هغې د وجې هم کېږي د دې چې په کور کې کوم علاج دی که چېرې تاسو سره په کور کې شنه سبزي سالات وغیره وي نو هغه تاسو ډېر زیات خورئ یا که چېرې تاسو سره شهد یعنې ګبین په کور کې وي نو تاسو پې هغه هم لګولی شئ چې په ګبین کې شفا ډېره زیاته ده او د دې سره سره په کور کې تاسو اوبه ګرمې کې په هغه کې مالګه واچوئ او په هغې باندې غرغرارې هم کوي چې دا هم یو د تکلیف نه بچ کېدو دپاره یو کورنۍ ټوټکه ده او دې نه علاوه که چېرې ستاسو سره په کور کې د ناریل والا تیل وي نو هغه هم پې تاسو لګولی شئ اوس د دې چې کوم میډیکل علاج دی هغه دا دی چې دې دپاره تاسو له د درد د ختمېدو دپاره یو ملهم درکولی شي چې په هغې باندې به ستاسو د خولې چې کوم درد دی هغه ختم شي دویم دا چې کوم ویټامین B12 ورته ویلی شي طاقت کموالی راغلی وي نو د هغې دپاره تاسو ته میډیسن درکولی شي چې هغه به تاسو خامخا خورئ چې دا طاقت ستاسو په وجود کې پوره شي او دا څیز ورک شي او څلورم دا چې دې دپاره یو سټیرویډ جیل هم استعمالیږي خو هغه به تاسو د ډاکټر په مشورې باندې استعمالوئ ځکه چې زیات استعمال د هغې بیا ټیک نه دی او که چېرې دې ته بکټیریا جراثیم راغلی وي نو د هغې دپاره انټي بایوټیک ورته ویلی شي هغه هم استعمالیږي نو هغه به تاسو ته ډاکټر درکوي چې ستاسو خوله وکتلی شي چې کوم قسم زخم دی پکې یا کومه قسم خرابي پکې راغلی ده باندې او که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کولی شي شکریه الله حافظ